دوستانو په کندهار کې د پلمیټ کارخانه پلمیټ په تاریخونو کې یعنې د ډېره وخت څخه خلک د ترخو چاو سره خوري که څه په نړۍ کې نور خواږه د دې چاو دپاره پیدا سوي یا چې مثلا د چاو سره وخوړل سي خو د پلمیټ بازار لا نه دی خراب سوی نو بله خبر دا چې په دې کارخانه کې یعنې په کندهار کې 50 کارخانې شتون لري په دې 50 کارخانو کې یوه د محمود آغا په نوم یوه کارخانه ده نو دغه کارخانه د ورځې تقریبا 80 پرسله پلمیټ جوړوي بیا دغه پلمیټ د کندهار په شمول یعنې د کندهار د بازار په شمول زابل ولایت مرکز قلات او د هلمند ولایت سنګین او داسې نورو ولسوالیو ته هم لېږدول کېږي نو ما مخکې یادونه وکړه چې په کندهار کې 50 کارخانې د پلمیټو د موجودې دي که چیرې حساب ورته وشي چې هغه 50 کارخانې د ورځې 10 پرسله پلمیټ جوړ کړي نو څونه پلمیټ به مصرف شي یعنې په لوړ تعداد سره خلک د چاو سره د ترخو چاو سره پلمیټ خوري نو دغه معلوماتو ستاسو لپاره تقریبا 15 لکه افغانۍ باندې د دې یوه دنه کارخانه پاله کېږي ما ځینې خبرې د نظافت په اړه وکړلې خو خبره دا وه چې دلته نظافت سم دی ما چې دغه دوړه چې ده دوړه د پلمیټ خوږه دوړه ده ودې په دا دیوالو باندې او دغه شان چې دی دا د ښکیي دوړه باندې پرېوځي نور نظافت مراعات دی ټول شان د پارسلان څخه راوځي و پاکو دیګو ته ځي په پاکو دیګو کې تېشول کېږي ښه اور باندې د هغه څخه وروسته پر دا پاکه اوسپنه باندې د دې تویېږي بیا په دغه پاکیزه طریقه سره پلمیټ جوړېږي په دې کارخانه کې تقریبا 6 رقمه پلمیټ لګېږي چې ګلدار او بادامي او داسې رنګ ترکیب دي دا پلمیټ دي